پاکستان افغانستان ته تسلیم شو. څنګه او چا وکړ دا کار؟ د ISI مشر کابل کې د افغان ملي امنیت صلاحکار سره کتلی دي او په کومو موضوعاتو یې ورسره بحث کړی. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. راځئ چې ویډیو وګورو او په حقیقت پوه شو. د پاکستان یو جګپوړي پوځي او ملکی پلاوي ظاهرا د هغې ترنګلتیا د سړولو په تړاو کابل ته تللی چې په اسلام آباد کې افغان سفیر ته د پاکستاني پوځیانو له ادعا شوي سپکاوي وروسته ټوکېدلې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دغه پلاوي کې د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI مشر فیض محمد او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سهیل محمود هم شته. ویل کېږي چې پاکستاني پلاوي د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره کتلي چې اصلي موضوع د اړیکو بیا رغولو. پاکستان هم په دې وروستیو کې په کابل کې د ملي امنیت ادارې لخوا د خپلو ډیپلوماټانو د ځورولو تر ادعا وروسته د خپل سفارت کونسلۍ څانګه تړلې وه. د دې پلاوي د کتنو او د خبرو اجنډا په تړاو تر اوسه ډېر جزئیات نشته، خو په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو یو ځل بیا پر یو بل تورونه لګول پیل کړي وو. افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستاني پوځ کونړ ولایت کې ډیورنډ کرښې ته نږدې سیمه کې پر افغان خاوره د تاسیساتو جوړولې هڅې کوي چې له کبله یې څو ځله د دواړو خواو ترمنځ نښتې شوي دي او مرګ ژوبله ماوختې ده. افغان حکومت وایي د پاکستاني توغندیو له کبله یوازې د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې شاوخوا 15,000 کورنۍ له خپلو کورونو نورو سیمو ته کډه شوي دي. بلخوا د پاکستان حکومت څو ورځې وړاندې تور پورې کړ چې په کابل کې د دوی ډیپلوماټان د افغان استخباراتو لخوا ځورول شوي دي. پاکستان د دې عمل په غبرګون کې په کابل کې خپله کونسلګرۍ هم وتړله او افغانانو ته یې د ویزو ورکړه بنده کړه، خو وروسته اعلان وکړ چې ناروغانو ته به ویزه ورکول کیږي. خو تر ټولو جنجاله موضوع حل راپوره شوه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو املایه کې وویل د پاکستان پوځي استخباراتو ISI کسانو په اسلام آباد کې له افغان سفیر مشل سره بد چلند کړی. د بهرنیو چارو وزارت د دې بد چلند په اړه تر اوسه نور وضاحت نه دی ورکړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا له افغان سفیر سره د هر ډول بد چلند ادعاوې رد کړي دي. داسې ښکاري چې د ISI مشر جنرال فیض محمد او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اوس د همدې وضعیت د کابو کولو او د اړیکو د بیا رغولو لپاره کابل ته تللی دی. درنو لیدونکو که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل در سره حتما او ضرور سبسکرایب کړئ.